د روژې شلمه ډالۍ. درنو او معززو اوریدونکو او لوستونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا دی نن هم د تیر پشان یو ځل بیا د روژې د تحفې اړوندو پروګرام کې ستاسو خدمت ته حاضر یم، او څنګه چې نن شلمه روژه ده نو زه هم شلمه تحفه درته وړاندې کوم چې عنوان یې دی لاس او پښې هم خبرې کوي. یو چا د مولانا اشرف علي تهانوي رحمت الله علیه څخه وپوښتل چې علما وایي چې د قیامت په ورځ به د انسان پښې، لاسونه او نور اندامونه د ژبې په څیر خبرې وکړي. د ګناهکار انسان غړي او اندامونه به د خلاف شاهدي ادا کړي، او الله جل جلاله ته به ووایي چې د پلانکۍ او پلانکۍ ګناه په موږ وکړه. آیا دا حقیقت لري؟ مولانا اشرف علي تهانوي رحمت الله علیه ورته وویل هو کې همداسې ده. هغه شخص ورڅخه وپوښتل چې د انسان غړي او اندامونه به بې له ژبې څخه څنګه خبرې وکړي؟ دوی خو ژبه نه لري. اشرف علي تهانوي رحمت الله علیه ورته وویل ما ته غوږ شه، لومړی موږ باید د الله تعالی او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پر هره وینا پوره یقین ولرو که موږ هغه حقیقت درکولی سو یا نه. دوهم، د خبرې کولو وړتیا نه د ژبې کیفیت دی او نه د ژبې خاصیت، بلکې دا د الله تعالی ورکړل سوې تحفه ده. حیوانات ژبې لري خو بیا هم خبرې نسی کولای، او همدا ډول ځینې انسانان ژبې هم لري خو د خبرو کولو توان نه لري، بلکې ګونګیان وي. دا ځکه چې الله تعالی د خبرو کولو استعداد نه وي ورکړی. که څوک پوښتنه وکړي چې د انسان غړي او اندامونه به څنګه بې له ژبې خبرې وکړي، نو موږ به داسې ځواب ورکړو کله چې ژبه بیلې وي خبرې کولی سي، نو دا نور غړي او اندامونه هم بې له ژبې خبرې کولی سي، ځکه ژبه هم لکه دا نور غړي د غوښو یوه ټوټه ده. که څوک پوښتنه وکړي چې د انسان غړي او اندامونه به څنګه بې له ژبې خبرې وکړي، نو موږ به داسې ځواب ورکړو کله چې ژبه بې له ژبې خبرې کولی سي، نو دا نور غړي او اندامونه هم بې له ژبې خبرې کولی سي، ځکه ژبه هم لکه دا نور غړي د غوښو یوه ټوټه ده. د ټول کائنات پیدا کوونکی او پالونکی الله جل جلاله چې ژبې ته د خبرو کولو توان ورکړی دی، نورو غړو اندامونو ته به هم د خبرو کولو توان ورکړي. دا ښکاره حقیقت دی چې د خبرې کولو خاصیت د الله تعالی له طرفه دی، بلکې د ژبې خاصیت نه دی. که خبرې کول د ژبې خاصیت وای نو حیواناتو به هم خبرې کولی. مولانا اشرف علي تهانوي رحمت الله وپوښتل تاسو یو وخت راډیو یا ټیپ لیدلی دی؟ پوښتونکي وویل هو، ولې نه؟ مولانا تهانوي صاحب ځینې وپوښتل راډیو او ټیپ څنګه بې له ژبې خبرې کوي؟ که حالت همداسې وي نو د انسان غړي او اندامونه به خامخا د قیامت په ورځ خبرې وکړي. دا چې د انسان په لاس جوړ سوي اسباب راډیو، ټیپ، پیته یا کیسټ، سی ډي او نور خبرې کولی سي، نو د الله تعالی پیدا کړي اندامونه خو به په ډېره اسانۍ سره خبرې وکړي. پوښتونکي قانع سو او د مولانا اشرف علي تهانوي څخه یې مننه وکړه چې د ده له ذهنه یې شک لرې کړل. الله تعالی په دې هکله داسې خبر راکوي: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ژباړه: نن ورځ به د دوی پر خلو مهر ووهو، او د دوی لاسونه به زموږ سره خبرې وکړي، او د دوی پښې به د هغو کارونو شاهدي ادا کړي چې دوی به په دنیا کې کول. هو، څومره مهمه باریکي ده. راځئ چې حتی الوسعه د ګناهونو څخه توبه وکړو، داسې نه چې زموږ د خپل بدن غړي شاهدي را باندې ادا کړي او په قیامت مو د الله تعالی، ملائکو، پیغمبرانو، خپلوانو او ټولو انسانانو په مخ کې وشرموي. نو اوس هم وختي دی، راځئ چې د ګناه څخه د لرې کېدو رښتیانۍ اراده او فیصله وکړو. وما ذلك على الله بعزیز.